کو دا وظیفه شروع کړي نو دا دوه فایدې به تا ته حاصلېږي. یو خو دا ده چې د غیبه نه به تا ته رزق ملاویږي، او دویمه فایده د دې وظیفې دا ده چې د شیطان د شر نه به بالکل محفوظ یې، شیطان به په تا باندې قابو نشي موندلی. رب العالمین به د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو داسې زبردست وظیفه درته ښیم. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، د دې وظیفې په برکت باندې به د رب العالمین روزي ډیره زیاته پراخه کړي، ډیره انتهایي به دله پراخه کړي. د هر طرف نه برته روزي را روانې، چېرته به د رزق نه محرومه پاتې نشي. د دې چې دا کومه وظیفه درته ښیم چې دا وظیفه څوک کوي، دا انسان به چېرته کې د رزق نه محرومه پاتې نشي. رب العالمین به دته غیبي طور باندې رزق ورکوي. او دویمه فایده به د دې دغه دا د وظیفې دا ده چې کوم یو انسان دا وظیفه او دا یو عمل وکړي، شیطان به په هغه باندې قابو نشي موندلی. د شیطان د شر نه به د انسان محفوظ وي. زمونږ د ټولو د زړه خواهش دا دی چې یاره موږ د شیطان نه محفوظ شو، ولې شیطان زمونږ ازلي دشمن دی. د هر انسان د زړه خواهش وي چې یاره زه د شیطان نه خلاص شم، د شیطان نه به څنګه خلاص شم. نو که هغه دا یو عمل وکړي، نو انشاءالله چې د شیطان د شر نه به هم محفوظ وي، رزق به ورته بالکل بېسیاره ملاویږي. نو راځئ دا وظیفه هم درته ښیم، او دا کوم یو عمل دی نو هغه چې دی عمل چې دی هغه درته هم ښیم. د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه نه پس به د پاکۍ په حالت کې په یو ځانله ځای کې کښېنئ، او په هغه ځای کې به محمد رسول الله احمد رسول الله دا به چې کوم دی 15 کرته ولیکي. محمد رسول الله احمد رسول الله دا به 15 کرته ولیکي، ځان سره به وساتي. او بیا چې کله کور ته راشي، نو په کور کې به اول نمبر تاسو به سلام واچوئ، داسې به واچوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا به یو پیاڼۍ قل هو الله احد سورت ووایئ تر د آخره پورې. او دا څه چې د لیکلی دي نو دا به ځان سره محفوظ وساتي، دا به تا سره وي. محمد رسول الله احمد رسول الله 15 کرته به تا لیکلي، دا به ځان سره جیب کې وساتي، یا به ځان سره مټ باندې وتړئ، او دا به ځان سره چې کوم دی دا به ځان سره مکمل محفوظ ساتي. کوم انسان سره چې دا وي، رب العالمین به هغه انسان ته غیبي رزق ورکوي، د غیبه نه ورته رب العالمین رزق ورکوي. د دو په وهم فهم ګمان کې هم تیریږي، او دا انسان به رب العالمین د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. شیطان به په دې انسان باندې قابو نشي موندلی. دې نه علاوه روزانه به پابندۍ سره چې کله هم تاسو کور ته راځئ، د کور ته د راتلو په وخت کې به تاسو چې کله کور ته را داخل شئ، نو بسم الله الرحمن الرحیم به وایئ، دروازه بندوئ. او بیا چې کور ته را داخل شئ، نو اول به سلام وکړئ، او د هغې نه پس به سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد سورت دا به یو ځل لازمن وي. دا عمل تاسو پابندۍ سره کوئ، انشاءالله د دې چې دی په دې یو ویډیو کې مې درته 2 قسمه اعمال وښول، د دې عمل په برکت باندې به د رب العالمین په رزق کې ډیره زیات اضافه وکړي، ډیره زیات اضافه به د رب العالمین په رزق وکړي. او دویمه د ټولو زبردسته فایده خو دا ده چې د دې چې کوم دی ذکر کوونکي او چا سره چې دغه تعویض وي، د انسان به رب العالمین د شیطان د شر نه محفوظ ساتي. نو محترمو، یو 2 زبردست اعمال مې درته وښول، نو بالکل دا تاسو کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.